ملګرو د فاطمه ګل چې کوم وایسونه لیک شوي وو هغه موږ تاسو سره شریک کړي وو، خو اوس در سره په دې ویډیو کې پوره کوم وایسونه چې دي هغه در سره شریک کوم، نو واورئ. دا ته خو پته زما خو یو نوم دی، اوس پوه شوې که نه. ما خو ډرامې هم ډېرې کړې، فلمونه مې هم ډېر جوړ کړي دي، شوګانې مې هم کړي دي. اوس خو زما یو نوم دی، نو زه خو اوس فنکار یم. په دې وجه ما خو ټوله دنیا پېژني. اوس میډیا ته راغلی یم که نه، نو ټوله دنیا مې پېژني. دغه ویډیو هغه تاسو وکته په کم کې چې کومه سودا کیږي، کم د 1.5 لک روپو سودا چې کیږي هغه ستاسو وړاندې ده. یعنې ډیره زیاته د شرم خبره ده چې یو پښتنه پیغله هغه د یو عربي سره یا دین علاوه د یو بل ملک د کس سره د شپې خبره کوي په 1 لک او په 1.5 لک روپۍ، نو د پښتنو دپاره هغه ډیره زیاته د شرم خبره ده. آیا پښتانه هغه اوس دې ته پاتې شو چې د پښتنو کومې ښځې چې دي به اوس ځي او خلکو ته به وایي چې 1 لک روپۍ راکړه او 1.5 لک روپۍ راکړه، او دا قسمه قیسې به ورته کوي چې شپه به درسه وکړم، دا به درسه وکړم. یعنې فنکاران چې کم دی هغه خو داسې نه وو، خو دا چې کم راوتي دي کوم مراد ته وګورو، کم صحیح چې شروع کړي دي، نو هغه ټول پښتانه چې کم دی زمونږ هغه وشرمول. یعنې دوبۍ ته لاړ شي، په دوبۍ کې هغه حرکتونه وکړي چې د هغې د وجې زموږ پښتانه وشرموي. د نه علاوه پاکستان ته راشي، دلته کې کمې شوګانې چې هغه شروع کړي، نو هغه هم ډیره زیاته د افسوس خبره ده. یعنې کومه فحاشي چې هغه شروع کړې ده، نو زموږ پښتانه چې کم دی هغه په شرمونو وشرمول. د دې نه مخکې د هغې کومه یوه ښځه چې کوم وه هغه بیا راله په سوشل میډیا به کله یو څه او کله بل څه ویل چې آیا زه طلاقه شوم، زه نه شوم، او زما بچي او دا کیسونه او عدالتونه او هغه هم ستاسو وړاندې وه. خو د هغې نه پس د دې کوم اوس چې فاطمه ګل د دې ښځه د هغې چې کوم وایسونه لیک شوي دي او په سوشل میډیا باندې چلیږي، نو یعنې که یو بل ملک کس هغه دا وګوري آیا زموږ پښتنو باره کې به هغه کم سوچ کوي، وایي به چې آیا واقعي د پښتانه ټول داسې دي. نو ډېر زیات یو د افسوس خبره ده. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.